السلام علیکم ګران شاګردانو. الله دې وکړي چې روغ جوړ به یاست. راځئ د نن سبق ته. د نن سبق چې دی هغه د مینې او مچ په باره کې دی. مینې او مچ دواړه یوه معنا ده ډېر، خو د دې استعمال جلا دی په انګریزي کې. دا بنیادي سبق دی، هغه بنیادي د انګلیش بیسیک سبق چې موږ ورته وایو. نو راځئ د دې صحیح استعمال زده کړو چې مینې چیرې استعمالوو او مچ چیرې استعمالوو. زه به اول جملې درته ووایم چې ما درته وویلې چې سر مو به خلاص کړئ، بیا به تاسو په اخره کې په کمنټ کې یوه یا دوې جملې، یوه د مینې په باره کې، یوه د مچ په باره کې به تاسو مثالونه پیش کړئ، د دې لپاره چې ستاسو زده سو که نه. نو راځئ له دې څخه مخکې چې سبق شروع کړو ویډیو سره لایک کړئ. مننه. نو د مینې او د مچ استعمال. مینې د هغه شي دپاره استعمالوو، د هغه شیانو دپاره استعمالوو چې هغه شمېرل کېږي، چې کوم شیان موږ شمېرلی سو لکه انسانان، خونې، کورونه، ملکونه. دا شیان دپاره موږ مینې استعمالوو. لکه there are many students in the class. په کلاس کې ډېر سټوډنټ دي. دې ته موږ countable nouns هم وایي، شمارېدونکي د یا د شمار وړ نومونه. There are many students in the class. په ټولګي کې ډېر زده کوونکي دي. په کلاس کې ډېر شاګردان دي. نو شاګردان چې دي هغه شمارل کېږي. There is much water in the glass. په ګیلاس کې په جام کې ډېرې اوبه دي. اوس اوبه چې دي دا شمارل کېږي نه، دا بیا په پیمانه کېږي، اندازه کېږي. نو په دې وجه باندې موږ د دې سره مچ استعمالوو. حالانکې د مچ او د مینې دواړه یوه معنا ده چې زیات ډېر، خو د دې دوو استعمال جلا دی. مچ دغه شي دپاره چې نه شمارل کېږي. د رقم they are many people. دوی ډېر خلک دي، یا موږ وایو هغه ډېر خلک دي. نو خلک شمارل کېږي، دې لپاره مینې راځي. we want much milk for tea. دلته موږ فرض کړئ موږ د شیدو لپاره ډېرې، د چایو لپاره موږ ډېرې شیدې غواړو. او شیدې چې دي هغه نه شمارل کېږي، دا هم اندازه کېږي، پیمانه کېږي. او یو بل توری چې دی هغه بیا د دواړو دپاره استعمالېږي، که شمارل کېږي که نه. هغه لکه الله ټپ. الله ټپ چې دی هغه هم د مچ پر ځای باندې استعمالولی سي، هم یې د مینې پر ځای باندې استعمالولی سي. نو دا زموږ د نن سبق د مینې او د مچ په باره کې. ویډیو سره لایک کړئ کوم سبق خوښ سوی وي، او په کمنټ کې دغه ولیکئ، پر مچ او مینې باندې یوه جمله ولیکئ. الله حافظ. در بل سبقه پورې ښې چارې.